parliamentarian Darbarian Jiala. Next up, Adiala. रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। भूखा लगर अपनों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, ITT आई रे। इनको रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। इंसाफ का, ईमान का, रोशन पाकिस्तान का, ये देखो पूरा हुआ जो زه خپل طرف نه پر اسټیج باندې ناست جناب محبوب الله خان منسٹر لائف سٹاک زراعت و فشریز، مسٹر فضل صاحب ډیټیک چیئرمین او دا سره راغلي ملګری حضرت مولا صاحب، زمونږ لپاره ډېره د امر خبره ده ځکه چې هغه په ډېر عمر کې دی او زمونږ د پروګرام نه راغلی، نو زه خصوصي شکریه ادا کوم. او په دې سټیج باندې چې څومره خلک لکه اختر غوندې اختر خان یا ټول چې څومره ناست دي په سټیج باندې یا زمونږ سره راغلي کسان، دا هم زمونږ د خوشحالۍ لپاره راغلي، نو زه دې ټولو ته په خیر راغلی وایم او ستاسو د ټولو مشترکه طور د ټولو د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم. السلام علیکم ټولو، السلام علیکم. زه به منسټر محبوب الله خان ته د خپل طرف نه زباني او داسې شعر ویم چې د محبوب الله خان د مېلمنو مېلمستیا مې زړه د غوښو وکړی. ځینې غواړي چې د محبوب الله خان منسټر د مېلمنو مېلمستیا مې زړه د غوښو وکړی، خو دا بل ځینې وایي چې دا خو د کور خلک دی، خپل کور ته راغلی دی. چونکې زه د خپلو ورونو د دې خبرې دپاره وټاکلم چې یاره په دې علاقه کې کومې ستونزې دي، نو هغه ستونزو لپاره ته یو څو خبرې وکړه. زه د منسټر صاحب توجه دې باندې راګرځوم چې زمونږ دا دوه درې یونین کونسلې چې کوم دي، یونین کونسل ګوالیارۍ، یونین کونسل بهار، یونین کونسل برطانه، دا یو بهترینه وادي ده او د دې وادي په سر باندې یو بهترین ښکلي ښکلي سپین سپین غرونه دي، هغې ته موږ سپین سر وایو. کله چې ایوب خان اسلام آباد د کراچۍ نه اسلام آباد ته راوړ، نو دا خلکو د سیر و تفریح لپاره هغه د سیاحت یو هب جوړ کړل تا چې هغې ته ایوب یا چیرلیف وایي، او هغې هم په هغه مني کې د خیبر پښتونخوا په ځمکه کې جوړ کړو، نه چې د پنجاب په ځمکه کې. د هغې نه علاوه چې کله نواز شریف کله وزیر اعلی شو، نو هغه د هغې نه له پاسه یو ښه دا خلکو لپاره یو څیز جوړ کړو چې هغې ته چیرلیف دی، خو پتریاکه چیرلیټ هغې ته وایي، او هغه دا یو هدف زموږ سره وکړو چې د ایوب د څو ته وایي دا چیرلیف په دې باندې پتریاکه جوړ کړو، هغه یې پنجاب په خاوره کې جوړ کړو. زه خپل عزتمن او قدرمن منسټر صاحب ته خواست کوم که ته په خپله منځوې او که ته د وزیر اعظم نه منځوې، موږ ته دلته ته وزیر اعظم ومې، موږ ته وزیر اعلی ومې او موږ ته منسټر صاحب محبوب الله خان ومې. زه امید کوم چې لکه څنګه زموږ عمران خان اعلان کړی دی چې زه به 1 کروڑ نوکرۍ ورکوم، که چېرې زما د دې تجویز مطابق دلته یو څه عمل وشي، انشاءالله زموږ د PK 8 او د PK 9 چې څومره ورکران دي، څومره عوام دي، څومره خلک دي، هغه به په دې کې مستفید شي او هر څه ډول کار میلاو شي. زه هغه اعلان کوم چې مثال په ډول بطریان یو داسې لیک دی چې د دې غره نه چې لیک دی ول او د هغه ځای نه بیا هغه غره ته یو وړې وړې پلان پوشې جوړې کړي دي د 100 کسانو، یو ډېر هغه 24 घंटे چلیږي، د هغې حکومت هم ډېره پیدا، خلکو ته هم ډېره پیدا. نو زه خپل خوږ منسټر صاحب ته که د خپل طرف نه کوي، که په وزیر اعظم صاحب یې کوي، که په وزیر اعلی صاحب یې کوي،
نو زمونږ د دې سپین سر پلین چې کوم دی په هغې کې د فوټبال ګراونډونه جوړېږي. تاسو به دې خلکو ته پاتې ورتلي به هغې ته. نو زه وایم چې زمونږ دا خلک د سیر و تفریح دپاره د چیرلیف په ډېره باندې که هغه د ګوالرۍ نه جوړېږي، که هغه د روډیګار نه جوړېږي، که هغه د بیا نه جوړېږي، چې هغه سپین سر ته په چیرلیف کې تاسو خلک وخېږئ او یو چیرلیف ورته منظور کړئ. خبر کوم نو انشاءالله زمونږ منسټر مجیب الله خان چې کوم دی هم د مشرۍ په کرسۍ یا د وزیر اعظم سره کښېني یا د وزارت سره کښېني، نو دا خبره زه په ذهن کې به یاده به انشاءالله. نو زه ډېرې خبرې چې کوم دی نو هغه د دې یېرېږي نه. دویمه زمونږ په یو سی ګوالرۍ یو سی بیها کې او په یو سی برطانه کې یو ورکوټه غوندې BHOs دی دلته. زه د محمود خان ډېره مننه کوم چې هغه د مټې هسپتال چې شروع کړی دی انشاءالله کال بعد یا یو نیم کال بعد به په انګلینډ کې داسې هسپتال نه لکه څنګه چې په مټه کې. خو زه دا امید کوم چې په چوپړیال کې ورکوټه غوندې BHOs وه هغه RST شوه. بیا په شور کې د یونین کونسل لپاره یو BHOs وه هغه RST شوه. نو زه د محیب الله خان منسټر صاحب نه دا غوښتنه کوم چې زمونږ په دې ګوالرۍ کې چې کوم BHOs دی دا BHO چې کوم دی دا روډینګار ته بیها ته مضافات ته ویسته او دا دې چې کوم دی دا موږ له RST کا. نو زه منسټر صاحب ته دا وایم چې موږ له 1 سټوري نه ډبل ټریبل سټوري او د هغې په خوا کې ځمکې شته، خو مصیبت دا دی چې ځمکه تاسو د پټواریانو په یک ساله باندې آلی قانون د دې نه بل هم شته. نیګوسیشن ورته وایي د خلکو نه ډپارټمنټ داسې هم پکې اخیستی شي چې دې ځمکې بازاري قیمت څه وي په هغې کې والي هغه ډېر زر کېږي. نو زه یم چې په دې حکومت کې تاسو دغه نمونه ځمکې اخیسته چې کوم دی اکوزیشن شروع کړئ چې خلک هم د خبره کېږي او کار هم د خلکو کېږي. پاکستان تحریک انصاف محیب اللہ خان حکیم خان خان دې په طریقه باندې په خپل انداز باندې وشي هر سړي ته د هغه اواز ورسي. دا کسان راوړئ چې دې کرسو ته راوړئ مهرباني وکړئ. ټول راغلو مېلمنو ته که کشران دي مشران دي همزوري دي چې د لرې نه راغلي دي که نږدې نه راغلي دي که کلي دي او که دغلي دي ټولو ته په خیر راغلي وایم د خپل خاندان د طرفه د ګوالرۍ د دې مشرانو کشرانو د طرفه او د پاکستان PTI د یوت بینک د مشرانو د کشرانو د دې همزورو او د جهانو د طرفه ټولو ته په خیر راغلي وایم او د هغو شکریه ادا کوم. د دې نه وروسته چې څومره مرکزي زموږ دلته راغلي هغې کې زموږ مشر وزیر زراعت اوفیشلي محیب الله خان، هغه سره فضل حکیم صاحب، هغه سره زموږ فضل مولا صاحب، اختر خاندلي، جاوید خاندلي او په پنډار کې چې څومره ناست مشران دي د هر ځای نه چې راغلي دي ټول مشران پېژنم، ټولو له د هغو نومونه هم معلومه وي داسې راځي چې لکه هر یو کس په نوم باندې یاد کړم، خو دا کسان ډېر زیات دي په دې وجه باندې لکه د ټول نومونه هغسې چې ډېر وکړل دي ټول د طرفه زه د خپل خاندان د طرفه د هغو شکریه ادا کوم او ټولو ته په خیر راغلي وایم سره د دې خپلو سټیج باندې ناستو مېلمنو ته. دا کوم کسان چې زموږ سره نن دلته ولاړ دي د دې پروګرام به مخې ته بوځو، خو زه د دوی دا کوم کسان چې زموږ سره نن په هغې کې شمولیت کوي دلته سره زما نو په هغې کې زموږ سره د پاکستان مسلم لیگ نون، د پاکستان عوامي نیشنل پارټي او د پاکستان پیپل پارټۍ نه چې زموږ کوم اهم مشران راغلي هغه به دې کې د شمولیت اعلان کړي. هغه کسانو لپاره به هغه د مخ جوړوي یا هغې لپاره موږ خپل مېلمانه خصوصي راپاڅوو او د هغو ته به ټوپۍ په سر